رسول صلی الله علیه وسلم فتنې را روانې د شپې د تیرو په شان. سحر به سړی کافري، سحر به سړی مسلمان، شپې به کافر، شپې به مسلمانې، سحر به کافر. او یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی چې نیک اعمال وکئ، تعجب پکې وکئ د 7 خبرو نه مخکې، د 7 خبرو نه مخکې. آیا تاسو انتظار کوئ داسې غریبۍ ته چې هغه د انسان نه هر څه هېر کړي؟ نو چې داسې غریبي به چا راشي هغه به دینداري کولی شي؟ نشي کولی. که نه داسې مالدارۍ ته پروت دی چې هغه مالداري په سړي کې سرکشي او تکبر او بېدیني پیدا کړي، بیا به دینداري کوي؟ که نه پروت دی داسې بیمارۍ ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه د انسان دا بدن ټول ګډوډ کې خرابېږي، بیا به دینداري کوي؟ که نه پروت دی داسې بوډاوالي ته چې د انسان پکې عقل کار پرېږدي، بیا به دینداري کوي؟ که نه پروت دی داسې مرګ ته چې هغه اچانک راځي، ناڅاپه راځي؟ که نه دجال ته انتظار کوي چې کله دجال راوځي بیا به زه دینداري کوم؟ که نه قیامت ته په انتظار یې چې کله قیامت راشي بیا به دینداري کوم؟ نو د دې 7 خبرو نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم نیکو اعمالو کې تادیو کوي، جنت وګټئ. جنت غږ کوي موږ ته، جنت چغې وایي چې ما وګټئ. څنګه؟ زه درته یو څو اعمال ښیم، حدیث کې راغلي چې څوک دا وکړي جنت ګټي. دغه مطلب دی که جنت چاته وایي ما وګټه. او دا ګوره زه علی سبیل المثال ذکر کوم، علی سبیل الحصر نه چې صرف دغه اعمال دي. خو ما وختي دا موضوع دپاره څه لیکل کول، ما تادې کې چې کوم حدیثونه ذهن ته رالو هغه مې ځان سره نور خو چې سړی کیني نصوصو د قرآن او د حدیث ته او راوباسي ترې هغه خبره چې هغې کې دی چې څوک دا وکړي هغه جنت ته ځي، هغه ډېرې زیاتې دي. واسې دا یو څو درته ذکر کوم او د دې لپاره چې ته سوچ وکړي چې ته څومره اوبه وکړي. ژوند دا کوم چې موږ تېرو په دې دنیا کې، دنیوي ژوند د دې دا قصه هم ډېره عجیبه ده. او هغه داسې چې د سترګې د رب په اندازه کې انسان د دنیا نه لاړ شي او ختم شي. څه وخت مخکې و او لږ وخت بعد نشتی. دا هغه قصه ده چې د دې په حقیقت باندې الله رب العزت ډېر لږ خلک پوه کړي دي. یعنې اکثرو ته چې وګورې نو هغه ګټې ارادې دي او هغه ګټ امیدونه دي، او ته به وایې چې د ده 1.5 کاله ژوند دی. هېڅ ژوند نه دی زموږ دی، معمولي ژوند، یو څو ورځې ژوند او بیا د دنیا نه تګ. نو دې دنیا ته چې موږ راغلي یو او دا ژوند الله موږ له راکړی چې د هغې هېڅ اعتبار او اعتماد په هغې نشتي او هېڅ پته یې نه لګي چې کله ختمیږي کله نه. دا اصل کې یو موقع الله موږ له راکړی دی، موقع د الله د راضي کولو، موقع د جنت د ګټلو. ځکه چې دا خو پته ده هر هغه هوښیار انسان ته چې هغه سره څه نه څه علم او پوهه شتي د دین مبارک کې چې الله موږ بندګۍ له پیدا کړي. نو دا بندګي موږ ولې کوو؟ د الله چې الله راضي کړو او موږ جنت وګټو. او زموږ د دې بیان عنوان هم دا دی، د جنت غږ. یو سړی به دا ووایي، خیر د اوس درس ته توجه کوي خبرې، یو سړی به دا ووایي چې جنت چېرته غږ کوي، تا ته څه خبره کوي؟ ګوره بعضو حدیثونو کې خو داسې هم راغلي دي چې جنت شوق لري بعضو کسانو ته، لکه څنګه چې یو مسلمان شوق لري جنت ته د تلو، دغه شان جنت هم شوق لري بعضو کسانو ته. او دغه شان یو حدیث مو تاسو واورئ نن چې جنت دعا غواړي د بعضو خلکو دپاره چې الله دې دا خلک جنت ته بوځي. د جنت غږ، هغه لازم نه ده چې داسې به وي چې تا ته به وایي جنت چې پلانیه تا ته ویم. نو بیا څنګه د جنت غږ؟ ګوره هسې د ژوند یو مثال بله درکړم چې موږ یې په مخه یینو. یو سړی دی، هغه سره څه شی دی، څه ساز و سامان دی او غواړي چې دا خرڅ کړي.
یو پیر دوی وینا کړې ده او نور هغه سامان د هغه سره پروت دی په دې انتظار دی چې څوک یې ووایي. نو خلک بهر وایي یا خو چغې وایي چې څوک یې ووایي، وایي دي چې که نه وایي، یا خو چغې وایي چې وایلی، نه خو په مخه خو چغې نه وایي چې وایلی. مطلب دا دی چې هغه سامان دی دپاره چې څوک یې واخلي. د جنت غږ یعنې جنت موږ ته وایي چې راشئ ما وګټئ. زه الله پیدا کړی دی دپاره یم چې څوک محنت او کوشش وکړي نو زه ورته میلاویږم. قرآن کې الله رب العزت په دوو ځایونو کې موږ ته دا حکم کړی دی. یو په سورة آل عمران کې الله وایي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، تعجیب کوي د الله بخنې د الله د بخنې طرف ته او جنت طرف ته، دا هغه مقابله ده، یعنې ویې ګټئ الله د الله بخنه، یعنی الله راضي که چې تا وبخي، او جنت طرف ته یعنی جنت وګټه. په بل صورت کې الله رب العزت دا خبره کړې سورة الحدید کې سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سابقوا دلته دې سویلي وي د یو بل نه مخکې شي. مسابقه څه ته وایي په عربۍ کې؟ د یو بل نه مخکې کېده، مقابله کول، یعنې یو بل سره مقابله وکوي. د پیسو د ګټلو نه دي ویلي یا د کور د جوړولو کوي مقابلې چې زمونږ دي، یا تنخوا د ډېرولو یا د شهرت د ډېرولو مقابله وکوي چې څوک به مخکې کېږي د الله د بخښنې طرف ته او څوک به مخکې کېږي جنت ته. دا جنت الله رب العزت موږ له ډېره په اسانه راکېښو که موږ لږ محنت وکړو. حالانکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي هر څوک چې جنت ته ځي نو په خپل عمل نشي تللی. د عمل یو سبب دی خو نور د عمل هغه پوره د هغې عوض نه دی. لکه ته چې اوس مارکېټ ته لاړ شي موبایل لري نو د دې موبایل چې څومره پیسې کېږي هغه به ورکوي. نو خلک وایي او دا موبایل د دومره پیسو دی، دا جنت د دې عمل نه یا کوم چې موږ کوو، خو دا د الله رحم دی، یو ذریعه یې ګرځولې ده. عمل ذریعه ده، بې عمله نشي تللی. اگر که عمل ستا دومره نه دی چې دومره اوچت نعمت بیا ته میلاو شي، خو دا د الله مهرباني ده. ورته جنت نعمتونو ته وګوره، د آخرت زما او ستا د اعمالو ته وګوره، دا لایق دي. صحابه کرامو تپوس وکړو یا رسول الله تاسو هم نه؟ وی او زه هم نه، مګر دا چې الله په ما باندې رحم وکړي. او چې رسول الله وسلم دا خبره کوي نو پاتې څوک شو؟ جنت ته تګ عمل پکې یو سبب دی، نور ورننوځي به ته د الله په رحم او کرم باندې. ځکه که الله د سره حساب شروع کړي چې راشه ستا د عمل په یو تله کې اچو او په بله تله کې دغه نعمتونه اچو دا کوم چې ما درکړي درکوم یې په آخرت کې، زموږ عمل به څه شي؟ آخرت هغه نعمتونه خو پرېږده. که چېرته الله داسې حساب وکړي چې یو طرف ته ستا عمل شو نیک عمل، بل طرف ته زما هغه نعمتونه چې ما ته له دنیا کې درکړي، حساب دې په دې ځای واریږم نه، بیا د باندې نعمتونه زیات دي د دنیا ویم، نو د آخرت هغه نعمتونه به څومره اوچت وي، زما او ستا عمل څه شي. نو جنت الله موږ له راکوي. او حدیث کې راځي الا ان سلعة الله غالیه، الله سره چې کوم سامان د خرڅ ته ډېر ګران دی. نو څنګه یو سړی وایي جنت ګټل الله موږ له په اسانه راکوي، او بل طرف ته وایي چې حدیث کې دي چې ګران. جنت ګران دی، دا خو ماته اوس ووایي، خو دی چې الله موږ ته اسان کړی دی دا د الله رحم او کرم دی. دویمه دا جنت ګران دی مطلب دا چې صرف قصه د ارمانونو او د دعاګانو نه ده، محنت قرباني سبکې. دا صرف د دین په باب کې او د جنت په باب کې موږ دعاګانو ته پرېوځو. دعا دا یو لار ده، د دې سره به نور هم څه یو ځای کې ملکې وې نو بیا به ته مخکې جنت ته ځي. او چېرته د دنیا مبارک کې ما تا نه وانه اورېدو چې ته ووایې چې یاره زه کېږي به بس الله دې وکړي، سرمن پسې خپله وباسي په بل طرف باندې د 2 روپو دپاره
ویم داسې بې محنته وي څه نه کېږي. اکثر مشران کشرانو ته لګي وي که ستا دا خیال چې ته به داسې ناستې ته به وګټې وزې به هغه ته یې کار نشته وی که کار نشته هم ته به لارې ته وځې داسې ورته وایي که نه وایي ته به وځې باسې ولې وایي ځکه چې ته وځې نو څه به وګټې خبره د دین او د جنت ابا الله دې رحم وکړي مولوي صاحب موږ ته پکې دعا کوه یاره او الله غفور رحیم دی انسان کمزوری دی موږ ته پته چې انسان کمزوری خو دې کمزور انسان ته الله د داسې عبادات ویلي دي چې هغه د ده په وس کې دي الله خو تاسو سره ظلم نه دی کړی اوس الله ما ورته ته وایي پنځه مونځونه کوه نو دا کمزوری انسان دا پنځه مونځونه نه شي کولی الله وایي ما یادوه نسی چل دی دی کمزوری انسان لچی دی اللہ نشی یادولی اللہ وی زمان پلار که مال لگاوا او تا سرشتی اللہ هر چاہتا خودی دیوی تا سرشتی نو دی کمزوری انسان سرولی اللہ ظلم کرده او تا زان دومره نپیجنی سمره چی دی اللہ پیجنی سبحان اللہ اللہ مهربان باچا دی دیسی دینی منگتا نده خوله چی اگه زمان دا وسنا بحر دی او کله چې مسله تا ته ګرانې شي نو بیا دې ته پکې اسانتیا راوستې ته په سفر باندې ووتې نو رب العالمین مهرباني ته ګوره په سفر کې هم ګوره موږ دا مونځونه کولی شو که الله راته ویلي چې په ټیم یې کوئ خو نه ته بیا هم څه نه څه مشقت کې پرېوتی بیا الله راته وایي دوه مونځونه یو ځای کوه او یې څلور رکاته مونځ دوه کوه په موضوع باندې مسه جوړه باندې مسه درې ورځې درې شپې کوه داسې نور ډېر رخصتونه یې موږ له راکړي والله موږ سره څه زیاتې نه دی کړی بلکې ټول الله رحم او کرم خو چې ما ورته دغه اعمال هم ونه کړو نو بیا زما او ستا لوی بدبخته بل نشته جنت الله رب العزت د هغې ګټل موږ ته ډېر اسان کړي دي او دا جنت چرې وایي چې ما وګټئ ما وګټئ ګوره بیا موقع نه راځي موقع دقه یوه ده که ستا دا سوچي چې مرګ نه بعد به یې کوم نو والله که ته د هغه ځای هغه حالات چې کله ولیدو په آخرت کې که نه نو داسې ارمانونه به وکړي چې خو هغه ارمان فایده نه ورکړه نن زما او تا سره موقع ده هر څه شتي نو ولې دا جنت نه ګټو ولې الله نه راضي کړو او ځکه هغه مشهور شعرونه دي نسبت علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته کېږي او موږ یې څو ځایونو کې بیان کړي لا ترکنن الى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها دنیا طرف ته داسې توجه مه ورکوه چې ته مکمل بس دنیا طرف ته شي او دې کې وایي څه شک نشته چې دا مرګ به موږ هم ختموي او دا دنیا به هم ختموي هر څه به ختموي بیا وایي واعمل لدار البقا رضوان خازنها والجار احمد والرحمن بانيها دا هغه کور دپاره کوشش او محنت وکړه لدار البقا چې هغه همیشه پاتې کېږي رضوان و خازنها د هغې خزانچې رضوان دی د جنت د خزانچې نوم رضوان والجار احمد ګاونډي پکې رسول صلی الله علیه وسلم دی والرحمن بانیها او جوړ کړی رحمان ذات دی د دغه کور دپاره محنت او کوشش وکړه هغه بیا مخکې پکې ډېر د جنت صفات هم بیان کړي خو هغه اوږده شعرونه دي نو زه دا وایم هر هغه ورور ته چې هغه د کوشش کوي چې الله راضي کړي او جنت وګټي نو زه هغه ته وایم چې دا موقع ډېره مختصر ده زما استاد امتحان ډېر عجیبه دی ګوره کله چې موږ له په سکول کې امتحان راکړي یا په یونیورسټۍ کې یا په مدرسه کې نو موږ ته به پرچه له پاسه ښه باقاعده ټیم لیکلی د 2 ګنټې پرچه ده د 4 ګنټې ده د 5 ګنټې 9 بجې سهار ستا پرچه شروع شو که ته 2 ګنټې ټیم 9 پورې موږ ختموو خو زموږ دا امتحان ډېر عجیبه دی د دې وخت الله موږ ته نه دی ښوولی چې دا امتحان کوم وخته پورې دی هېڅ پته راته نشته نو کله چې موږ وینو چې یاره استاد اوس پرچې را جمع کوي نو موږ څه چل وکړو زر زر ختم کوم سوالونه موږ پرېښودي اخرې ته چې کوم ګران دي هغه زر زر حل کوو خو دلته دا پته نشي چې دنیا دا پرچه الله زموږ نه کوم ټیم کې اخلي څه ټیم به دا اعلان کېږي چې بس ختم ډېر عجیبه امتحان دی
ځکه سلف صالحینو کې د ډېرو نه نقل دی، چا به وي ارمان چې زه ونه وې، چا به وي ارمان چې زه چنچڼه وې. انسان دومره اوچت مخلوق الله پیدا کړی دی، د ارمان څنګه کوي؟ خو چې کله به هغوی سوچ د امتحان ته وکړو، د دې هغه نتیجې ته به وکړو، نو بیا به د ارمان وکړو چې زه یو داسې مخلوق وای چې د هغه سره حساب کتاب نه وي. ما ورته ګورې په ډېره غټه مسله کې پراته یو، لږ کله ورته سوچ کوه. زما خو ورته کله ناکله دې سوچ لاړ شي که نه، خصوصا چې سړی هسې ځان له کټ کې پروت وي یا ناست وي، एकदम د سړي دې ته سوچ لاړ شي چې زه په څه کې روان یم. د سړي ورته لوی سوچ لاړ شي چې ګوره ما ورته په ډېره غټه مسله کې رګلي کېږي، وړه خبره نه ده. د الله راضي کول جنت ګټل، یا جنت دی یا جهنم دی، درېیم ځای خو بل نشته. یا د الله رضا ده یا د الله غضب دی، درېیم خبره خو بله نشته. نو امتحان چې کوم زمونږ دا روان دی په دې ژوند کې، زه تاسو ته نصیحت کوم چې دې کې زر تر زر خپل رب راضي کړي او جنت وګټئ. دا د سبا بل سبا خبره نه ده. سبا چا لیدلی دی؟ سبا او چېرته دنیا کې دې سبا کړي؟ نن به دیاړي پرېږدو، سبا به یې وکړو. څه خیال دی؟ یاره دومره کسان به راپسې را ګرم شي او مشران به راپسې را ګرم شي، ته زمونږ کشران خرابوې، او کشران به را ګرم شي ما ته به وایي چې ته زمونږ ژوند خرابوې، مونږ غلطې لارې تاړې، په وغه باندې کار پرېږدي. بیا څنګه د هغه مسلې په باره کې ما ورته سبا او بل سبا کوو چې هغه زمونږ اهمه مسله ده، هغه د دین مسله ده. رزق که زه ونه خورم خو زیات نه زیات به مړه شم، اخوا بل څه نقصان شته مړ به شم. دا څوک چې مړه شوي نه دي، دا واقعي شاذ او نادر دي. که په یو ملک نیم کې راغلی چې د شاذ او نادر هم په بعضو ملکونو کې نور داسې واقعي نشته الحمدلله چې سړی د لوږې نه مړلی، ما وایي کوي هغه به شاذ او نادر. او ما ورته پکې سبا بل سبا نه کوو چې دین مسله راشي چې هغه زمونږ د ملا تېرې دي، نو موږ بیا سبا بل سبا کوو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې څه وایي؟ دا حدیث په صحیح مسلم کې دی، بادروا بالاعمال الصالحه، نیک اعمالو کې تادی وکړئ. نیک اعمال موږ ولې کوو؟ الله راضي شي، او بل چې جنت وګټو. چې دې موضوع سره دا خبره تړلی شي، فستكون فتن كقطع الليل المظلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فتنې را روانې د شپې د تیرو په شان. سحر به سړی کافري، سحر به سړی مسلمان، شپې به کافر، شپې او مسلمان، سحر به کافر. او یو حدیث کې داسې راځي، امام ترمذي راوړی دی چې نیک اعمال وکړئ، تعجب پکې وکړئ د اوو خبرو نه مخکې، د اوو خبرو نه مخکې. آیا تاسو انتظار کوئ داسې غریبۍ ته چې هغه د انسان نه هر څه هېر کړي؟ نو چې داسې غریبي په چا راشي هغه به دینداري کولی شي؟ نشي کولی. که نه داسې مالدارۍ ته پروت دی چې هغه مالداري په سړي کې سرکشي او تکبر او بېدیني پیدا کړي، بیا به دینداري کوي. که نه پروت دی داسې بیمارۍ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه د انسان دا بدن ټول ګډوډ کې خرابېږي، بیا به دینداري کوي. که نه پروت دی داسې بوډاوالي ته چې د انسان پکې عقل کار پرېږدي، بیا به دینداري کوي. که نه پروت دی داسې مرګ ته چې هغه اچانک راځي، ناڅاپه راځي. که نه دجال ته انتظار کوي چې کله دجال راوځي بیا به زه دینداري کوم. که نه قیامت ته په انتظار یې چې کله قیامت راشي بیا به دینداري کوم. نو د دې اوو خبرو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو اعمالو کې تادی وکړئ، جنت وګټئ. جنت غږ کوي موږ ته، جنت چغې وایي چې ما وګټئ. څنګه؟ زه درته یو څو اعمال ښیم، حدیث کې راغلي چې څوک دا وکړي جنت ګټي. دغه مطلب دی که نه جنت چاته وایي ما وګټه. او دا ګوره زه علی سبیل المثال ذکر کوم، علی سبیل الحصر نه چې صرف دغه اعمال دي. خو ما وختي دا موضوع دپاره څه لیکل کول، ما تادې کې چې کوم حدیثونه ذهن ته رالو هغه مې ځان سره نور خو چې سړی کیني نصوصو د قرآن او د حدیث ته او راوباسي ترې هغه خبره چې هغې کې دی چې څوک دا وکړي هغه جنت ته ځي، هغه ډېرې زیاتې. خو هسې دا یو څو درته ذکر کوم او د دې لپاره چې ته سوچ وکړي چې ته څومره اوبه وکړي. لکه دا اولنی حدیث، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، صحیح بخاري کې.
څوک چې د الله سره میلاو شو د قیامت په ورځ په داسې حال چې شرک نه کوي د الله سره دی به جنت ته شي. د جنت د ګټلو یو لار دا ده الله سره میلاو شو شرک نه دی کړی د الله سره برخدار نه دی جوړ کړی کائنا من کان که هغه هر څوک دی صرف خبره د ګټې او د ونې او د بوت نه دی ګورې مخلوق او د الله نه علاوه چې دي هغه څه دي مخلوق دي نبی ولی ملائک فرشتي پیریان مولیان بزرگان کاڼي درګاونه دربارونه تعویذونه چې څه دي دا به د الله سره برخدار نه جوړي جنت ته به لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي صحیح بخاري کې دا روایت دی او زه بار بار تاسو ته منځ کې دا خبره کوم چې ګوره دا جنت ګټل الله اکبر دوزخ خلق په پیسو اخلي او په سخت اخلي او جنت کله مونږه په معمولي عمل نه اخلو. لکه یو سړی نشه کوي نشه کول جهنم ته کو ذریعه ګرځېدی شي او ذریعه ده د پیسې ورکوي د وخت ورکوي د بدن تباه کوي د بچي قرباني د ښځه او مور پلار قرباني ځکه چې د هر څه نه ووځي او جهنم اخلي. حتی دې ته دا ووایه و 15 منټه عمل دی او جنت پې میلاوي همدغه روپۍ چې ته په نشه کې ورکوې در الله په لار کې ور نه کړو جنت پې میلاوي ته بیا درته وګوره. ها یو سړی لګیا دی هغه په نیټ کې خباستونه یو شی بل شی پیسې ورکړي موبایل یې اخیستی نیټ یې لګولی نظر خرابوي بدن خرابوي سوچ خرابوي او هر څه ګډوډ کې خو دې دا مزي علي او جهنم ته ځان رسوي. ورځه منزل 11 منټې دي مال پکې نه لګي نور څه پیسې 11 منټې نو دی به تا ته زر باندې جوړي کړي. ها کرکټ میچ ته کېنو اگر که دا صحیح شو د حرامو مرتبې ته کله رسي کله نه رسي د 3 غنټې تاله کېني سلو کې او راځه درس کوي 1 منټ جنت پې میلاویږي. په دې بل کې ستا تاوان دی تاوان څه دی کېدای شي ته به کې حرام وکړي نظر خرابوي دماغ خرابوي دشمنی دي جوړېدی شي چا سره بغض او کینه کنځلې اوبه دې ردي پیسې لګول وخت خرابېده ټولې مسلې راجمع راځي چې جومات ته د الله کور ته یو نیمه ګنټه به کښېنو د الله او د الله د رسول خبره به دې ځای نه راشي. نو یعنې د دې نه اخوا کم قمقلتوب دی چې ما ته دې یو سړی وښیي جهنم په پیسو ولم او د الله رضا او جنت اسیرانه جنت مونږ ته ښه په اسانه میلاوېدی شي خو که موږ ته لږ محنت او کوشش وکړو. حدیث کې راځي من آمن بالله وبرسوله چا چې په الله باندې ایمان راوړو د الله په رسول باندې کله چې قرآن او حدیث کې دا ټکي راشي که نه دا یو قانون یاد کړي نو مطلب دا نه چې صرف په خوله باندې صحیح ایمان څنګه چې الله او د الله رسول زموږ نه غواړي چا چې صحیح ایمان راوړو په الله باندې او د الله په رسول باندې واقام الصلاه او د لمونځونو پابندي وکړي وصام رمضان او د رمضان د میاشتې روجې ونیوي کان حقا علی الله ان يدخله الجنه د دې سړي په الله باندې دا حق دی چې الله به جنت ته بوځي. ایمان په الله او الله په رسول او د منځ پابندي رمضان روجې. اوس زه به تاسو ته دا بیانوم چې جنت په دې دې میلاوي یو خو دې لپاره چې ستاسو جذبه ډېره شي او دا عمل زور ورکوي بل دا چې ته ځان ته وګورې چې ته دې عمل کې څنګه دی و دا 3 خبرې دي او ته ځان ته وګورې ته څنګه دی. د حدیث صحیح بخاري دی جنت ته ته په دې میلاوي تاسو ته سوچ کړی دی چې راځي چې کوم منزل دی جومات ته راځم او راځي چې سهار د خپل خوب خرابوم او زه چې کار او کاروبار بندوم زه چې د ملګرو د مجلس نه راپاسم زه چې د ښځې او د بچو د خوا نه راپاسم او دې جومات ته ځم او په دې کې یو 100 منټه تېروم
الله رب العزت مالا په دې جنت راکړي، په دې ته د جنت ملوي. کم سړی چې سلام وګرځي او د ده په زړه بوجي چې زه د جومات نه ووتی، یو خو هغه دی چې عذري دی، هغه سړي خبره نه کړو. لکه یو سړی دی که دینداره دی خو یو ورځ یې څه کار راپېښ شو، غواړي چې مونځ وکړي او زه وځي. زه د هغه سړي خبره کوم چې جومات کې تنګېږي، اصل کې دی د دې نه دی خبر په صحیح معنی باندې چې په دې عمل ته د جنت ملاویږي. که موږ د جنت ته د قیمت نه خبر شوی که نه، ورب الکعبه، نو موږ به د دې سجدو نه دا سرونه اوچت کړی نه وي. جنت دومره قیمتي دی او زموږ دې کارونو ته وګورو. حدیث کې راځي، صحیح بخاري کې دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم من بنا مسجدا، چا چې جومات جوړ کړو، یبتغي به وجه الله، خو د جومات ته چا دپاره جوړ الله د راضي کولو لپاره، نوم شهرت ریاکاري پکې نه وي. بنى الله له مثله في الجنه، الله ورته دغه شان کور به جنت کې جوړوي. او یو سړی به وایي موږ د خپلو کورونو نه دمه شولو. زموږ د کور مسلې ګورئ نه ختمېږي، دا هرسونه نه ختمېږي، بیا د پښتنو هرس الله یې دې ساته. که تا څلور کمرې کو زه به پنځه کم، نو ته به یې شپږ کې، نو زه به یې اووه کم، نو ته به اته، نو بیا به ته بل ځای کې ځې، نو بل ځای کې ځې، نو دا خو مقابلې دي. که ما ورته ووایو چې دا مقابله زه ختمه کم او بیا به دې مسلې ته راواوړم چې د الله دپاره جومات جوړول، نو دا مقابله به هله ختمېږي چې کله زما او ستا ژوند ختم شي، نو بیا به موږ مرګ نه بعد راوړو دې مسلې ته. حدیث کې راځي چې چا د الله دپاره جومات جوړ کړو، څومره دومره ځای لکه څومره ځي کې چې کوتره هګۍ اچوي، الله رب العزت بوله په بدل کې په جنت کې بنګله ورکوي. زه دا نه غواړم، زه په دې زما دا دغه نه دی په کاسي په اورېده، زه تاسو په دې عمل وکړئ. سړی ما ته وایي ابادي کول د کروړاو خبرې دي. نه، د کوترې د هګۍ اچولو ځای څومره وي دومره به وي که نه، دومره معمولي ځای ته دومره مرسته نه شي کولی جومات جوړېدو کې، دوه خښتې هم نه شي اخیستی. که نه زموږ غریبي ده، کافره غریبي ده، زموږ دا غریبي هم کافره غریبي ده. ځان له داسې ټره پره کې ګرځو چې تپوس یې مه کوه، خو چې د دوو خښتو خبره راشي د ده د خولې نه لاړې ساسي او پریاد شروع کړي، سړی وایي یا الله اوس را سره وی، او دې فقیر او ملنګ له ما یو 2 روپۍ ورکړی. زما ستا په کلي کې جوماتونه شتي که نه، جنت ما تا ګټلی شو. څنګه؟ ما ټلیفون وکړي تا مولوي صاحب نمبر مې را پیدا کړو، مولوي صاحب څنګه یې کړی، څه کار بار خو نشته که، او یاره یو پنکه دوه خراب، بس صحیح شو زه به در ولېږم. پنکه ښه پنکه داسې زه وایم ما ته نور ریټونه نه دي معلوم، ښه پنکه مثال کې دي سوچ یاره به 15,000 روپۍ ده، 2 پنکې دا ښه پنکه اعلی ترین 15,000 روپۍ ووله ده، 2 په 10,000 10,000 سره پاسه 100 لیلی شو. الله پې جنت راکوي. نو موږ باید دا سوچ وکړو چې سره پاسه 10,000 به 72 او 74، نو زما هغه بچی به سکول ته ویسي، هغه به ډوډۍ وخوري، او هغه بل زوی راته د موبایل ویلي دي، او هغه لور راته د سینډل ویلي دي، او هغه کور کې روخام او هغه یو ټوکړه راولېدلې د هغه به صحیح کړه. الله اکبر. بیا موږ راځو یا الله جنت الفردوس کې اعلی مقام راکړه. تا ته خو الله اسانه کړې ده جنت الفردوس، شو ګټه کوي ځکه 2 بنکې دي جومات کول الله دله جنت ته تا هسې دې جومات ته ورننوځه ځان چاته ښایم چې چکر دې جومات کې ولګوه رنګ یې خراب دی، بغیر د دې نه ته چاته وایي زه یې کوم، ته پسې کسان راولېږه او د سره قیسه مه کوه چاته چې ما دا کار کړی، پیسې ورکړې هر وایي دې جومات له رنګ ورکړې، څو به پرې راشي؟ 50,000 40,000 80,000 1 لاک پرې رالي، ځه 1 لاک روپۍ رالي، تقریبا 1400 ریاله
ما ورته نشي ورکولی. او چې کور نه راته ټلیفون نه شي په مونږ زلزله راشي او هغه وایي چې راولېږه او غم خادي ده او هغه وایي چې راولېږه لږ به دلته لاس ټیټ کړو او یو پیر به دلته ورکړو دا رنګ سهار هفته کې خو نه وي چېرته 15-16 کاله کې یو پیر رنګ کېږي 15-16 کاله کې که ما او تا 1500 ریاله ورکړو یا 1400 څه چل به وشي ته ورننوتې جومات کې چکر ووایو قالین مزه نشتي والا کوې نشتي جوړ که د بجلۍ د بیل مسله زه چې کله ملک ته لاړ شم که نه زه درته الله په کور کې به دې خبره قسم خورم په جوماتونو کې چې کومه خبره ما سم خفه کوي سم او بلکل سړي هغه بلډ پریشر داسې دغه ته ورسي که نه هغه دا خبره چې کله زه په جومات کې وینم او دا خلک کپړه او لوښی ګرځي او پای کې کړنګا جوړوي خلک ورته 1 روپۍ راچوي سخت مې خفه کوي دومره مې خفه کوي که نه ځکه چې ما ته پته ده چې دا خلک دومره فقیران نه دي چې 1 روپۍ ته ناست دي زموږ دومره اوس نه کېږي چې په سوونه کورونه او په هر کور کې دننه څو کسان او زموږ یو جوماتګۍ وړوکی ورته کېږي دې لپاره موږ 1 روپۍ راکوو نو دې باندې ته جنت ګټلی شي مقصد د خبرې دا دې نه بعد بس جیب میں وګورئ الله کور دپاره که نه چې چاته ووایي یاره د الله کور یو د هغه دا مطلب شي چې پوره آبادي کوي او پوره آبادي کول ولې څه چل دی د تجارت د الله سره نه دی دا جومات به ووایو دا مونږ چې پکې ناست شو دا یو سعودي جوړ کړی د مور دپاره او دې کې مونځونه او دې کې درسونه او دې کې دعاګانې او دې کې تلاوتونه او دې کې دیني پروګرامونه څومره اجر به د هغه دې مور ته روان وي سمه خلک وایي فیکټري پلاني کولاو کړې دا فیکټري ده او چېرته هم دلته لیدلی یا راښکاره شي لا کار یې کړی الله سره تجارت دی داسې کول پکار دي ته ځان یو ګورې دا ستا په کار راځي ته چې ورب الکعبه چې دې خاورو کې کېښودې که نه دا بچي دا ښځه یو څو ورځې قصه دی به ختمه ده ځان له څه وکړه ځان له پټ چې دې بچو دې ښځو دې قصې نه جدایي چې سبا له تا قبر کې پرېږدي که نه یوازې او تا ته قبر رڼایي د سره دې دا بچي بیا تا ته دعا نه کوي د سره دې دا ښځه تا نه یادوي د سره دې دا ملګري او قام او قبیله تا نه یادوي خو چې تا دومره څه کړي چې ستا قبر پرې مزېدار وي ما دې نه یادوي که خو چې دلته ځان تباه کړي او بیا قبر کې هم څه نه نو خسر الدنیا والآخره دنیا کې هم په عذاب شو آخرت کې هم په عذاب شو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ګټل درته وایم صحیح بخاری کې دی من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنه رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چا ماله د دې 2 جامو په دې منځ کې چې څه دي د دې ګارنټي راکړه 2 جامو منځ کې څه دي جامه او د دې 2 خپو منځ کې چې څه دي عورت د دې ګارنټي راکړه زه ولې د جنت ګارنټي ورکوم دا جنت ګټل دي دا جنت مونږ ته چیرې وایي که ما وګټه په څه دې وګټمه ژبه کنټرول که عورت کنټرول که نو ته ځان ته وګوره ستا د ژبې څه حال او ستا د عورت څه حال یو ډېر ناشنا حدیث دی عوام خو پرېږده زه په دعوې سره یم چې ډېرو مولیانو ته به نه یې معلوم ډېر خوندور حدیث دی ځکه چې ډېر داسې ناشنا کتاب کې راغلی دی نو اکثر د ناشنا کتابونو کې کوم روایت چې هغه د علماو ډېرو مولیانو ته هم نه یې معلوم ځکه چې د دغه کتاب مطالعه ډېره نه کېږي امام منصور الدیلمي رحمه الله دا روایت راوړی دی رسول الله وسلم وایي من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنه دي الفاظ ډېر مزدار دي او ترجمه ډېره مزدار ده من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنه دې څه مطلب دی څوک چې د خپلې خېټې د شر نه وساتلی شو د خېټې شر څه دی حرام
څوک چې د خپل عورت ته شر نه وساتلی شو، عورت شر حرامو کې استعمالول، او څوک چې د ژبې د شر نه وساتلی شو نو د ده دپاره جنت واجب دی، خو ډېر ګران کار دی. ویلو کې اورېدو کې اسان دی، خو دا درې شیزونه کنټرولول لوی ایمان غواړي: ژبه، خېټه، عورت. مسله خو ورانه شوې ټوله دې د لاسه ده. څه ګناهونه چې کېږي ته نظر وچورلوه، دې دریو کې یو پکې دی، که فسق او فجور، زنا، فحاشي، هغه عورت دی. د ژبې خو تپوس مه کوه چې په ژبه څه ویلی کېږي، او د حرام کسب او منډې او یو بل وجل د دنیا دپاره او پردي حقونه اخیسته، پردیو ځمکو باندې دعوي، د خور لور برخه خوراک، دا ټول د خېټې مسله ده. غلا ډاکا ټول د خېټې مسله ده. رسول وسلم وایي دا درې خبرې د دې درې شیزونو که د خیال وساتو ستا دپاره جنت واجب دی، په دې تا ته جنت میلاوي. اوس خبره تا ته حواله ده، ته پوه شه او ستا کار. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، بل وایي صحیح مسلم کې دا حدیث ده: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة، چا چې 12 رکعاته لمونځ وکړو فرض علاوه، د لمانځه هغه سنت دي په شپه او ورځ کې، بني له بهن بیت فی الجنه، الله به له په جنت کې کور ورکړي. صحیح مسلم کې روایت. 12 رکعاته، سهار منځله مخکې 2، ماسپښین شپږ دي، څلور مخکې 2 وروستو، ماښام 2، ماسخوتن 2. چا چې 12 رکعاته لمونځ کوو په شپه او ورځ کې، کور په جنت کې جوړېږي. ما ورته څومره غافلی یو، په یو پیر سره دا کېږي، او ته چې روزانه دا کېږي، دا جنت مونږ ته چغې نه وایي، مونږ ته وایي، خو څوک شته چې جنت د دې غږ او د دې چغې جواب ورکړي. ته ورته څنګه یې په نفلي لمونځونو کې سنتو کې، یو سړی به ما ته وایي چې ته د سنتو 12 رکعاتو غم وړی، زما خو هغه فرضي لمونځ ګډوډ دی. بل ورځ ما پسې یو کس راغی او ډېرې مسلې ما ته بیان کړي، او دا زما طریقه کار دی چې ما ته څوک هم څه مشکل بیان کړي، زه ته اورېدې تپوس دا کوم چې لمونځونه څنګه کوې. نو هغه ډېرې مسلې ذکر کړې، دا شوي او دغه شوي او دې شو، ډېر به بد حال. لمونځونه خو یو او دې کې چې ورک شو، لمونځونه خو یو، او غواړې دا چې مسلې ټولې حل شي. ته باید الله درله ځه 5 ټیمه، هغه ته خپل فریاد هم کوه، لمونځ هم کوه، ته ګورې چې ستا دا ژوند الله بدلوي که نه بدلوي. نو دې 12 رکعاتو نه به کله راشو چې د فرضو نه فارغه شو، او مزه به دا وکړي چې دا حدیث څوک واوري، د 12 له زور ورکړی او فرض نه کوي. دا بله طریقه ده. تاسو ته ما هغه کس کیسې ذکر کړې وه که یاره وایي، او مشر سړی فرض لمونځ وایي زه نه کوم. داسې په زړونو چې کله مهر ولګي که نه، یو سړی ګناه کوي به یې ویم فرض لمونځ نه کوم، ما ته وایي البته وي د ساخ لمونځ نه پرېږدم او د تهجد، دا نوي طریقه ده. فرض نه کوم خو ساخ او تهجد نه پرېږدم. داسې نه چې ته فرض لمونځونه یې کته بره کېږي، هغه نه برابرې و 12 رکعاتو له زور ورکړي چې یاره په دې جنت ملوي. سوچ وکړه چې هسې دې خبرې ته هم سوچ لاړ شي. ګورې ښه چې په 12 رکعاتو سنتو الله تعالی جنت کې بنګله درکوي، په دې 5 فرض لمونځونو به دله څه درکوي. په دې ته سوچ وکړه. او پرست حدیث کې راځي، دا ما تاسو ته به ولیکو، دا ګوره زه به طور مثال ذکر کوم. رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث امام مسلم راوړی، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. څوک چې یو لار راټینګه کړي د علم د زده کولو، د دین د زده کولو، رب ورته د جنت لار اسانوي.
چېرته دا کوشش دې کړی؟ د دې کوشش یو نمونه هغه دا ده، دا موږ چې دلته راشو تا دا لار رانیولې ده. ولې دا لار رانیولې ده؟ چې دین یې زده کړي. رب درته په دې لار د جنت لار اسانوي، دا جنت ګټوي. دلته چې موږ کینو که نه، موږ دلته سودا ته ناشو، د الله سره سودا کوو چې یا الله موږ له جنت راکړه، موږ نه راضي شو. ځکه دلته ناشو کنې دا کارونه موږ هم کولی شو. دا اوس چې دا کوم خلک کوي بهر کې بازار کې، موږ هم ګرځېدی شو، مجلسونو کې ګپ شپ هم موږ لګولی شو، خوب هم موږ کولی شو، بچو او ښځو سره هم کېناستی شو، هر څه کولی شو. خو موږ چې دلته راغلي وو دا وخت موږ وباسو. زموږ نیت دکه دی چې یا الله لار مې دا راونیوه په دې چې ته راته لار د جنت اسانه کړي. الله دې موږ د جنت لار اسانه کړي، او الله دې زموږ نه دلته راناسته قبوله کړي، او الله دې د مرګه پورې د دې مجالسو سره موږ تړلي وساتي. ته ډېر خوش قسمت یې که دلته موږ سره ناسي، او که ته زما دا خبره اورې، ته ډېر خوش قسمت یې، ډېر خوش قسمت چې په دې بېشماره خلکو کې الله رب العزت تعالی طاقت او توفیق درکړي چې ته د هغه د دین یو دوه خبرې واورې. یعنې الله بیزاره دی زموږ نه او زموږ د دې عباداتو. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم، امام ابو داود راوړی، ګوره ما من احد یتوضا. زه دا حدیثونه تاسو ته ولې بیانوم چې وګوره دا جنت ګټل الله موږ ته اسان کړي، خو موږ ځان ته ګرانه کړې ده د شیطان د لاسه، خواهشاتو د لاسه، د دنیا پرستۍ د لاسه، د هیرس د لاسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد یتوضا، کله چې یو سړی اودس چاردام وکړي، فیحسن الوضوء، او ښایسته اودس چاردام وکړي. ښایسته اودس چاردام کوم یو دی؟ کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې. ښایسته دا مطلب نه چې ته سمې اوبه ور واړه او د خپې او لاس مږې، نه. ښایسته هغه دی کوم چې شریعت مطابق. ویصلي رکعتین، او 2 رکعته لمونځ وکړي. شرط واوره، یقبل بقلبه ووجهه علیهما، او د ده زړه او توجه پوره دې مانځه ته وي. یعنې دې مانځه کې بارایي څه قیسې نشي هغه نه الا وجبت له الجنه، دې سړي دپاره جنت واجب دی. څومره ګران کار دی که نه؟ نشي کولی ما ورته مازدیګر ته ناسي اودس ته وکړي، اودس پسې دا 2 رکعته کول دا من ذوات الاسباب دی، دې سبب دی. ته دغه ټیم کې هم کولی شي. ته د شپې کور کې ناسې هرې فیسبوک او یوټیوب او دې کیسو تنګ کړې، او دا یو نیم سړی خو ما لیدلی که نه، دا موبایل چې بند کړي بیا یې داسې کولی وکړي، نو منټ بعد به په دې کې څه تبدیلي راغلي، نو چې بیا یې جیب کې کي تاسو سره 2 خبرې کوي، بیا ته یو کړپ داسې وباسي، نو دې کې به نور څه راغلي. خو نن ښته دی، دې تنګ کړي، دې قیسو تنګ کړي. پاسه ښایسته اودس چاردام وکړه، 2 رکعته لمونځ وکړه، خو چې زړه او توجه بلکل لمونځ ته وي، ستا دپاره جنت واجب شو. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم، دا حدیث امام ابو داود راوړی، من قال، څوک چې دا وایي، دا ذکر یاد کړه. ګورئ ښه، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. دا به تاسو ته یاد دي که نه؟ اسان دي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. الله اکبر. دی اجر ته 3 جملې دي بس. زه راضي یم د الله په رب کېدو، او چې اسلام مې دین دی، او محمد صلی الله علیه وسلم مې پیغمبر دی. 3 جملې ته ووایي. او زه یم که یو سړی دا شمار کې ډېره به ښایي که ګړۍ ته ګوري چې دې باندې څو سیکنډ رهي. ګړۍ چا سره دي؟ سیکنډونه به کې ښایي نشتي ګړۍ، سیده سره سیکنډونه به کې ښایي. رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا. 8 سیکنډ. وجبت له الجنه، دې سړي لپاره جنت واجب دی. نور ته څه تا ته موږ د پیسو هم نه دي ویلي، ګټې قربانۍ هم نه دي ویلي، د بدن د قربانۍ د بل څه هغه هم یو باب دی. 8 سیکنډه او جنت واجب کېږي ستا. او مخه دا ذکر کوو
رضیت بالله ربا وبالاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ها بل والا حدیث امام ابو داود حدیث راوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دا چاچی آخرنی خبر دنیا لا الہ الا اللہ شی دخل الجنہ دے با جنت تلاشی. چاچی آخرنی خبر یو سڑے و ماتوی جدا دی اس منتخ گران کارو دا بسنگ کو اما تسپت دی جمع آخرنی وقت سدے نو طریقے دادا چه هر وقت دینداری کوا ثابت نم پا دق دینداری کیوزی اللہ بدل توفیق دا کلمی دویلو در کی جنت دا مراشی. دا بده جنت دا گٹولی او باب و یو خبرتو کم گو رہے دیر آہم چی دا دی کلمی پا سوری کی دی جون نہیں تیر کڑے کنا دا دا مرک پوخ کی ننسیب کی دی دی پا سوری کی جون سدے لا الہ الا اللہ توید اللہ نا لو بلسن دی عبادت اقدار نشت یعنی زه صرف داغه بندگی کوم او څه چې راته هغه وي هغه کوم څه نه چې مې منع کوي هغې نه منع کېږي چې په دې ژوند تېر کړو که نه الله به راته نصیب کړي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذي دا حدیث راوړی من قال چا چې دا ووي نو دا بل یاد کړي سبحان الله العظیم وبحمده 2 سیکنډه پې لګي سبحان الله العظیم وبحمده غورست له نخلة في الجنة د کجوري یو ونه د لپاره په جنت کې نهالی شي او چې ونه د لپاره نهالی شي نو څه مطلب شو دی به جنت ته ځي او کوم څومره قرباني ورکړه ټول عمر یې ولګو یو 2 لاکه روپۍ ورسره هم ولګول نه سبحان الله وبحمده زین چې الله په دې دومره پراخ رحم کې ما ته جنت ونه ګټو کنه دوی بدبخته وي. حدیث کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړی ته وکړي من مات وهو بريء من 3 څوک چې مړ شو دې پاکي د 3 خبرونه الکبر د تکبرنا والغلول او د خیانتنا مال غنیمت کی خیانت کول والدین او دا قرضینا چې د قصدن رو د کړي د سبب السبا کوي دخل الجنه دی به جنت ته شي. اوس ته ګورې چې دې خبرو کې دې مرضونو کې تا کې مرض خو نشته. حدیث کې راځي امام ترمذی راوړی امام مسلم راوړی من عال جاریتین څوک چې د 2 لونو تربیت وکړي او په هغوی خرچه وکړي دخلت انا وهو الجنه ما هغه به جنت ته دي شي جنت ګټل الله مونږ ته ډېرې لارې کولاو کړي د جنت د ګټلو ما ورته وایو چې مونږ ځان ته ګرانه کړو 2 لونه ډېر کسان دي د هغوی ښه ډېرې لونه دي زامنې دي دا ته چې په دې زامنو په دې لونو خرچه کې دا هم ته جنت ځان له ګټې که نیت دې لرئ او په دې خو ما تېر شوي هفتې که بل هفته کې ما خبره کړې حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی من اذن 12 سنه چا چې 12 کاله اذان وکړو 12 کاله اذان وکړو وجبت له الجنه د دې لپاره جنت لازم او دا د مؤذنینو دپاره ډېر لویه خوشخبري ده څوک چې اذان کوي او ورسره دغه حدیث کې دا هم دي او په هر اذان ورته 15 نیکۍ میلاویږي او په هر اقامت ورته 10 نیکۍ میلاویږي دا په مخه چې 12 کاله پوره کړو وجبت له الجنه د دې لپاره جنت لازم شو. موږ پراته یو چې کله بوډاګان شو یعنې چې کله موږ بوډاګان شو بس بیا به کې چې دی د جومات اولنۍ صف باندې هم جګړه کوو بیا اذان او بیا بس ټول خلک د پوزې نه راونیسو ځوړند کړي مې دا خلک خو دا هلې چې کله موږ بوډاګان شو عبادت د ځوانۍ مزه کوي چې ته په سره ځوانۍ کې او ته په اولني صف کې ناستې که نه دا مزه کوي لکه چې په ډېرو خواهشاتو دې خپل ښودي او دلته راغلی هغه سپین ږیري سره خو اکثر خواهشات ختم شوي دي او کور کې ته خلک تنګ شوي دي ښځه دې تنګه شوي ده بچي دې تنګ شوي دي بعض خو پکې د کوترو او چرګانو ته هم کنځلې کوي داسې مرتبې ته ورسي دی بیا په جومات کې ناست زه دا نه یم چې د دا عبادت الله نه قبلوي خو چې دا یو ځوان ناسي د دا عبادت او هغې کې فرق نه ډېر فرق یو ځوان دی او هغه مثال واده کړی دی نوی
بچې دویشت دي، څومره د زړه کېږي چې دی کور کې کښېني او د هغوی زړه کېږي چې دی موږ سره کښېني په نسبت د هغه سپینګیري چې هغه د ژوند په اخرنۍ برخه کې دی او غوسه کېږي او بلډ پریشر یې خېږي او شوګر یې راولېږي او په معمولي خبره دا به لازم کېږي، دا مرتبه به په موږ ټولو راځي. الله دې موږ ته اسانه کړي. او دیم راغلی دی جومات ته، دې دواړو کې د چا قرباني ډېره غټه ده؟ د دې ځوان. ها حدیث کې راځي، څومره خواږه حدیثونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي راوړی، من سأل الله الجنة 3 مرات، که چا د الله نه جنت 3 پورې وغوښتو. جنت څنګه غواړي سړی؟ اتیا کیلو به اوچته یا الله جنت راک. څو پیرې وي؟ 3 پیرې. قالت الجنة، جنت وي، اللهم ادخله الجنة، یا الله دا سړی جنت ته بوځه. 3 پیرې بہته نشي کولی. 3 پیرې په ورځ کې، 3 پیرې په ورځ کې نه چې په مخه سړی الله نه جنت غواړي. ها بل حدیث وایي، امام ترمذي راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، څوک چې د بیمار تپوس له لاړ او زار اخا له فی الله، یا د ورور زیارت له لاړ تپوس ته ملاقات له د الله د رضا دپاره، بل څه لالچ نشته چې مالداره دی یا زورور دی یا دنیوي سبل، نه دته اواز وشي، یو اواز کوونکی ورته اواز وکړي چې ستا دا راتله پاک و مبارک دي شي تا ته، وتبوأت من الجنة منزلا، او الله دله په جنت کې ځای درکړو. صرف پس بیمار ته په ملک کې که په سعودي کې هر ځای کې دا خبره ځکه چې بعض ویلي چې مسافرۍ کې څوک وي دا تپوسو دا ملک وي، دغه هم خاطو نه دی دا ملک داسې دی بیا، او ته به هلته وکړي چې دلته یې نه کوي. زه یاره بس پرېږدی یوه خبره مې کوله او نه به یې کوم. نر هر ځای کې نري او بېغیرته هر ځای کې بېغیرته وي. یعنې زه به نرتوبه نه کوم چې کله زه په کلي کې دا عجیبه نرتوب دی. اوس دې کوم ځای کې ایښود، اوس المارۍ کې په تیلۍ کې پروت دی نرتوب. زه د ورور تپوس کوم، زه د ملګري تپوس کوم، یاره کړی به مې وی ارمان، خو چې دا ملک وی دې ته مسخره وایي، دې ته ټوکه وایي. د ورور تپوس، د انډیوال تپوس، د ملګري تپوس، د بیمار تپوس، د غریب تپوس، په دې الله راضي کېږي. دا نرتوب دی، دا غیرت دی، دا پښتو ده، دا سړیتوب دی، که ته د دنیا په هر ګوټ کې. که نه زما خبره غلطه ده؟ داسې نه غلطه یو ځای ته نه یم خبر، نو که غلطه وي نو ما ته ووایي چې غلطه ده، چې بیا زم دغه طریقه شروع کړم چې بهر ملک کې دا کوم خادیانې څه کړو، دا پرېږدو، بیا به پراته به وي، کله ملک ته لاړو بیا به ګورو. بعضې خبرې ماشومانان هم نه مني او تعجب به وکړي چې کله یې سپینګیری وکړي. حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي راوړی، ایها الناس، ای خلکو، افشو السلام، سلام خور کوي. سلام خورول څنګه؟ سلام کوه، یعنې ته به یو طرف روان یو کس ولاړ دی ناست دی، یو ځای ته ورننوت، دې ته وایي. واطعموا الطعام، او په خلکو خوراک وخوروئ. په خلکو خوراک په دې کې غریب هم راغی، په دې کې میلمه، په دې کې ملګری، په دې کې بچي، په دې کې ښځه، په دې کې مور پلار. وصلوا والناس نیام، او مونځ کوئ کله چې خلک ودی. دا کوم مونځ دی؟ تعجب دی. تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته په سلامتیا سره لاړ شي. څو کارونه؟ سلام خورول، په خلکو خوراک کول، د خلکو نه خوراک کول نه، بعضې سره تعبیر خطا کوي. خلکو نه خوراک کول خو اسان دي، په خلکو خوراک کول. او دریم د شپې مونځ کول چې خلک ودی. چېرته به ځي؟ جنت ته به ځي. یو حدیث دوه نور ذکر کوم نو اګرني دې حدیث ته غوږ کېده. دا بس زموږ پښتنو لپاره ډېر اهم وي. صحیح مسلم کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. یو سړی رسول صلی الله علیه وسلم ما په جنت کې ولیدو، اوړېدو راغلی جنت ته ولیدې، دې ته غوږ کېدی. یوه څانګه د ونې پرې کړې وه، هغه د لارې طرف ته راغلې وه، خلک یې تنګول.
علم دی که نه مونږ خو بګېګنې ور واچو مونږ کنډه تار ولګوو مونږ ورته دیوال ووو مونږ پې یو بل مړه کړو لکه لار د زنانه بیزي راځي الله به اجر درکوي انسانان بیزي څوک به منزله ځي څوک به کور ته څوک بیمار دی څاروي بیزي راځي دی وایي نه دا زما لار مونږ منو ستا لار تا نه څوک نه دی خو اجر به الله درکړي دې سړي نور څه نه دي کړي څه خپله لارې نه دی پرېښودی خپله لار چې پرېښوده خو یو بل اجر دی دې سړي څه چل کړی دی یو څانګه پرې کړي د خلک یې تنګولي جنت ته لاړ موږ ته منتونه وزاري کېږي جرګه کېږي جرګې د پښتنو کیني پاسي پلانیه ته یو پوټ ځای راکړه یو پوټ ته راکړه یو پوټ ته راکړه ته چې څلور پوټه کښې چې دلته یو لار وځي موږ نه 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 نو کال به دا سپین ږیري او مشران کیني پاسي که نه زما دا خبره غلطه ده ټول مینت او زاري دې دپاره روانه چې ته یو پوټ ځای پرېږده او ته یو پرېږده ته دوه پرېږده ته درې پرېږده دا مینت او زاري روانه موږ ویل شتیمو کې ښه خلک زده نه یم خو اکثر موږ کې په دې لارو باندې غټې جاښې روانې دي زموږ مرګونه هم په دې اکثر روان دي زما لار لکه زما لار و یو انسان پې تېر شو چې څه چلو شو څه کوپر وشو یاره زما لار د څاروی پې تېر شو زنانه پې لاړې څه چلو شو دلته صرف څانګې لرې کړې د الله جنت ته بوت نو دا خبره مخې ته کوي چې ته هر هغه شی د لارې نه اوچت کړي چې خلکو له تکلیف ورکوي شیشه پرته ده کاڼی پروت دی اوسپنه پرته ده څانګه ده ونه ده بل څه شی ده او ته دا لرې کړې او خلکو ته لار اسانه کړي الله تا چېرته بوځي جنت اوس ما خو تاسو ته یو څو خبرې ذکر کړې او انشاءالله که چېرته الله موقع راکړه زه به دا داسې حدیثونه ټول لا جمع کړم یا حتی الوسه چې څومره دی به را جمع کړم خو نن مې صرف تاسو ته بیانول چې جنت ګټل څومره اسان دی خو موږ ګرانه کړی دی دا غږ د جنت دی چې موږ ته کوي ما وګټئ ما وګټئ خو موږ جواب نه ورکړو الله رب العزت موږ ته په دې اعمالو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت موږ ټولو ته جنتونه نصیب کړي او زمونږ مشرانو کشرانو ته الله جنتونه نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد